الله دې وکړي چې زما دغه ویډیو پیغام د افغانستان نوی نظام د ملا صاحبانو نظام یا د طالبانو نظام د دې مشرانو غوږونو ته ورسي او د دې ملت خبره واوري. موږ په افغانستان کې ګورئ، موږ په افغانستان کې پرمختګ غواړو، موږ په افغانستان کې ورورولي غواړو، موږ نور جنگ نه غواړو. دا د ملت خبرې دي. تاسو روزانه د ملت دا خبرې کوي. نو راځئ اول دغه د ترکیې د رئیس جمهور اردوګان صاحب لږ خبرې واورئ او الله دې وکړي چې په دغه خبرو تاسې عمل وکړئ او ولس تاسې نه چې شی غواړي دا واورئ. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. ویم کته چې یو ملت یو بیرغ او په اخره کې پټان وای نو پوهېږم چې پټان د عربی د ترکي لفظ دی که څه شی دی. تر څو پورې چې موږ یو ملت شوي نه یو بیرغ شوي نه افغانستان نه جوړېږي. اوس یو راځي وروره د خراسان بیرغ اوچتوي، بل راځي د ازارستان بیرغ اوچتوي، بل راځي د مجاهد بیرغ اوچتوي په پار کې لګوي، بل راځي وروره د طالبانو د تنظیم بیرغ پار لګوي. نو دا وطن به څه جوړ شي؟ موږ که چېرته خپل دغه خپل بیرغ دغه خپل ملت یو ځای کوو نو د هغې دپاره به ګوره قرباني تاسې ورکوئ، تاسې ضد قصد مه کوئ. ولس تاسې نه څه شی غواړي؟ ولس تاسې نه د جنو مکتبونه غواړي چې الله دا حق ماته راکړی دی، هم قرآن راکړی، موږ ته اسلام راکړی دی، بل شی خو نه غواړي دا ملت که نه. تاسې ولې نه منئ؟ بل موږ درې رنګه ملي بیرغ دا زما د پلار نیکه بیرغ دی، دا ستا د پلار نیکه بیرغ دی، خو ولس نه دا خپل بیرغ غواړي، ملي سرود دا نه غواړي. که چې د ملي سرود کفر وي نو خو بیا خو دا موبایل هم کفر دی، دا خو بیا روا شی نه دی، د کفارو شی د دنیا هر رقم شی نه پکې شته دی او کار اخلي کار ته سپارل دي. نور خو موږ د افغانستان په پرمختګ خوشحالېږو. تاسې یقین وکړئ چې په دغه روژه کې تاسې دغه تلئ د دوکانونو کې هم دا شیونه معاینه کول ښه او خراب او د نرخنامه او د شین هم کتل چې څومره باید د هغې معیار وي، څومره د هغې ریټ وي، قیمت وي. موږ ټول خوشحالېدو. اوس تاسې ټکسیان یقین وکړئ د کابل ټکسیانو ته رنګ ورکړی، زه داسې خوشحاله یم، زه یم چې وایي چې کش کې لکه د دوبۍ غوندې د قطر غونده کې د ابوظبۍ غونده چې دلته لاړ شم او دغه ټکسیان او دغه نظام وینم، خدای ته افغانستان هم دغه شان جوړ کړي. نو موږ خو نور مطلب نه دی. نو د خدای لپاره ای زما مولای صاحبانو یا د طالبانو مشرانو دغه د ملت خبرې واورئ. تر څو پورې چې موږ یو ملت شوي نه یو، تر څو پورې چې موږ یو ملي بیرغ شوي نه یو، هېڅکله به افغانستان جوړ نه شي. دا کنځلې به هم روانې وي، دا جنګ ته به لمن هم ویل کېږي. هر چې کله تاسې دا ملي شی نه ومنل او ملي شیونو کې دغه څه شی دی، مشکل څه شی دی؟ درته چې مې منئ دا خبره ده، خو ویې منئ که نه، ولې نه منئ؟ په زارۍ درته ستړي شو، په منت درته ستړي شو، تاسې د چا خبره منئ؟ دا درې رنګه ملي بیرغ خو د ملت دی که نه، مکتب خو د ملت خبره ده، ملي سرود خو د ملت خبره ده، کار اخلي کار خو د ملت خبره ده. الله دې وکړي چې دا زموږ پیغام تاسو ته ورسي او په دې باندې عمل وکړئ. موږ مشکل نه غواړو چې په افغانستان کې جوړ شي. İleriden düşmez boşluğumuzda güzel günler göreceğiz, sanma ki pes edeceğiz. Geçmiş günlerin hatırına yarınlara güleceğiz senin hatırına.